صاحب دغه ماشوم دی څه دی؟ واجب اورېدله دا چې مې دی دا مې زوی دی. آیا ته په خبر یې چې دغه ماشوم فکر کوي؟ و خود په خبر یم وم چې فکر په ونه کړم نو پر دا سره کښېنوم. حاجي صاحب دا اوس ته څنګه پلار یې؟ آیا تا فکر کړی دی دا آینده به څنګه وي؟ نو دا آیندې ته به هغه وخت ما کتلی وای چې دی زما زوی وای پر ما دې له آفرین سي چې د شپې ځای خو مې ورکړی دی. حاجي صاحب دا اوس ته څه وایه؟ یو وارې وایه چې زما زوی دی بیا وایه چې زما زوی نه دی پر ما دې دونه آفرین سي چې زه یې په کور کې ساتمه. ګوره دی زما وراره دی پلار یې شهید سوی دی وم زه یې په کور کې ساتمه د خپله مور د خپله خور خو به ساتلی سي او دا ته بیا کم یې وې چې زما څه پر دې اړه باندې پوښتنې کوې. حاجي صاحب دا مهمه نه ده چې زه څوک یم مهمه دا ده چې خدای زه څنګه دلته راوستم او ته دا راته ووایه چې دغه کوچنی چې فکر کوي د ورځې څو ګټي د ورځې څو کور ته راوړي؟ هلته مې یې خونه ځای ورکړی دی هم یوه خور یې ده یو دی د یوه مور ده هغه دی چې ګټي هغه راوړي هلته خوري نور په خبر نه یم او نه ځان په خبروم ولا دی پوس ولا کار یې پوس. ته راس چای پرېږده چای اوس ما اچوه ته راس دلته زما بغل ته کښېنه. شاباش د ورځې څو ګټې ته؟ کله 10 افغانۍ راوړم کله 50 افغانۍ راوړم کله ګرسره نه راوړم. حاجي صاحب دغه ماشوم که ستا اجازه وي بیا یې مې په مکتب کې شاملومه بیا خو به درس وایي آینده به یې جوړه سي بل به چې ارسونه دی د ورځې ګټي د چند هغونه پیسې زه ورکومه دی به زما په دفتر کې کار راسره وکړي نو په دې کې بیا ما ته څه ګټه را رسېږي نو که داسې نامې نو زه بلا د دې څه د سرای کریم غواړم د د یوې خونې ځای چې مې ورکړی دی کرایه ته ما ته راکړه. حاجي صاحب د خدایه وبېرېږه پر یو یتیم باندې دونه ظلم مه کوه دا خو کوم پردی نه دی وراره دې دی یو وخت به داسې راسي چې دغه ماشوم به تا او ستا کورنۍ به ساتي. خیر د کرایه پیسې به زه نه ځینې غواړم اوسېږي مګر و ته به هره ورځ ته د پیسې ورکوې. نانۍ ته ورسه ښه ښایسته کالي واغونده او حمام وکړه بره به دې زه بوځم په مکتب کې دې شامل کړمه ورسه شاباش. حاجي صاحب هغه هلک ما دې راووتی نو ما ته اجازه راکړه زه به ولاړ شم. ورځه بالا د خدای په امان دی حاجي صاحب. ورځه لاس راکړه. ورځه د خدای په امان. ګوره ځوانه ودخلفي ونه کې سمه ده هر روزه پیسې ورکوه. دونه نیک سړی او همداسې یو نیک کار کول یاره دا خو ډېره ښه خبره ده ماما کور دې ودان. دوا مې درته راوړله. حاجي صاحب د خدایه وبېرېږه پر یو یتیم باندې دونه ظلم مه کوه دا خو کوم پردی نه دی وراره دې دی یو وخت به داسې راسي چې دغه ماشوم به تا او ستا کورنۍ به ساتي. بچه خدای دې په دین په دنیا یو وزونه درکړي هغه زامنان چې پر ما به ډېر ګران وه ما به د خپل زړه غوښې په خوړلې خو هغو نن په دغسې حالت کې زه یوازې پرېښولم ته زما وراره وې ظلمونه مې در باندې کوله خو نن ته لوی سوی او دغه دی تر اوسه پورې راسره یې زما خدمت کوې الله جل جلاله دې تا ته یې وزونه درکړي